راځو ریلیشنشپ ته. ګوره دغه دوه ټیبلو ترمنځ موږ پرون ریلیشنشپ جوړ کو. په دغه لاین کې ډبل کلیک ووهئ، دلته دا ایډیټ ریلیشنشپ راځي. که د غوښتل چې تغیرات پکې راولئ، دلته به ګوره لیکلی وي چې مین ټیبل او سب ټیبل. کوم ټیبلونه لرو؟ مین، سب. د مین نه کوم فیلډ موږ اخیستی؟ رجسټریشن نمبر. او له سب نه موږ کوم یو اخیستی چې دوی دوه ترمنځ ریلیشنشپ جوړ شوی ده. موږ پرون څه وکړه چې دغه به م راواخیسته، په دې به م کلیک وشي کو که نه. دا له دې ځای نه هم کولی شي چې له دې ځای نه انتخاب کړي چې د دې ټیبل د کوم فیلډ وي، د دې ټیبل دی له دغه فیلډ سره لینک جوړ شي. بیا هم پکې انفورس ریفرنشل انټیګریټي دغه ټیک مارک کو. د دې ټیک مارک څه فایده ده؟ ګوره انفورس ریفرنشل انټیګریټي که چیرې دا ټیک مارک نه وي، اوس فعلا ټیک مارک ده چې زه راشم په دلته مین ټیبل کې مثلا زه غواړم چې ولیکم پنځم کس. پنځم کس زه وایم چې فضل رحیم ده. په دلته د فضل رحیم لپاره تر اوسه زه پروګرام ما لیکلی نه مې ده لیکلی. که زه اوس دلته ولیکم لیکل کېږي. ګوره زه لیکم چې پنځم کس، آی ډي نمبر 50 څه وه؟ فضل رحیم وه. نو زه وایم چې کوم پروګرام یې ویلی ده؟ وینډوز. مثلا پنځم بیا ورډ هم ویلی. نو اوس ګوره چې کله زه دا ټیبل خلاصوم هلته به وینې پنځم سره به دا ښکاره کېږي. شپږم کس دلته شته؟ نشته. نو که زه راشم دې ټیبل کې ولیکم چې شپږم کس، آی ډي نمبر 6 کوم پروګرام ویلی ده؟ اکسل. اوس به یې قبول کړي. ګوره چې کله بل ریکارډ ته ځي نه یې قبلوي. قبلوي؟ ولې نه قبلوي؟ په دې خاطر چې په هغه ځای کې نفر نشته. چې نفر نه وي نو پروګرام به یې څنګه ویلی؟ دا په دې خاطر چې موږ دلته ریلیشنشپ جوړ کړی که نه، دلته موږ ریلیشنشپ جوړ کړی او دغه یو هم ټیک مارک کړی. که چیرې دا ټیک مارک وي په دې ټیبل کې، په دغه ټیبل کې موږ هغه ریکارډ اچوی شو چې په دې ټیبل کې موجود وي. یعنی پروګرام ته د هغه چا لیکای شي چې دلته نفر موجود وي. که نفر نه وي موجود نه شي لیکلی. دا په کوم صورت کې چې زموږ د انفورس ریفرنشل انټیګریټي کلیک وي. یعنی په دغه ټیبل کې به صرف او صرف هغه ریکارډ وي چې د دې مربوط وي. یعنی دلته علي آی ډي نمبر 1 ده، د نمبر 1 لپاره پروګرام لیکای شي. دلته نمبر 2 شته، نمبر 2 لپاره پروګرام لیکای شي. کوم چې دلته نه وي د هغه لپاره دلته نشي. پوه شئ په دې باندې؟ که چېرته دا نه وي کلیک، اوس ګوره که زه دا ایسته کړمه، اوکې کړمه، اوس راشم اوس مثلا دلته ولیکم چې شپږم کس شته هلته؟ نشته که نه؟ مثلا وایم چې کوم پروګرام مې ویلی؟ اوس ګوره خبره نشته. قبلوي چې کله زه دا بل ټیبل خلاص کړم په دې کې خود ما سره شپږم هېڅ شته نه که نه؟ خو دلته یې نه درته ښکاره کوي. آینده کې چې کله ولیکې، اوس مثلا زه دلته شپږم کس لیکم چې مطیع الله. اوس به وګورئ د جمع نشان به پیدا شي، هغه ریکارډ به اوس خپله ورسره ښکاري. پوه شوئ؟ که چېرته هغه انفورس ریفرنشل انټیګریټي کلیک نه وي، بیا په دې ځای کې کولی شي چې هلته که ریکارډ وي که نه وي دلته نفر ور اضافه کړي. اوس که زه دلته بیا ولیکم اووم کس خو هلته نشته، مثلا دلته مې ولیکل چې کورل ډرا پروګرام یې ویلی. اوس که زه لاړ شم بېرته ریلیشنشپ ته او اوس په دې ډبل کلیک وکړم، دا کلیک کړم انفورس ریفرنشل انټیګریټي، اوس به ګوره ایرر ورکوي، نه به یې قبلوي. ولې نه قبلوي؟ په دې خاطر چې په دې ځای کې ما سره داسې څوک شته چې پروګرام یې شته، نوم یې نشته. نو بیا ګوره انفورس ریفرنشل انټیګریټي نه کلیک کېږي. انفورس ریفرنشل انټیګریټي موږ په کوم صورت کې کلیکولی شو؟ چې کوم ریکارډ چې دلته وي د هغه لپاره پروګرامونه وي، کوم چې نه وي د هغه لپاره نه وي. مثلا دلته زه اووم کس په دې ټیبل کې نه لرم او دلته ریکارډ شته، نو بیا په هغه صورت کې ته دا نشي کلیکولی. څه وخت کلیکولی شي؟ چې د دغه سب ټیبل ریکارډز د دې مین مطابق که زیات و بیا نه قبلوي. نو بیا به ته څه کوې؟ راځې به دا به ایسته کوې، دا به ایسته کو بېرته. اوس که راشم ریلیشنشپ ته په دې لاین بېرته ډبل کلیک وکړم او دا کلیکم، اوس به ګوره مشکل نه وي. اوس به بېرته چې دې کې ریکارډ لیکې، هغه ریکارډ لیکای شي چې د هغه مطابق وي. اوس که اووم لیکئ نه لیکل کېږي. پوه شئ په دې باندې؟ نو اوس چې کله زه انفورس ریفرنشل انټیګریټي کلیکم، اوس ګوره بیا ریکارډ شم اضافه کوم کس چې هلته موجود نه وي دلته بیا ریکارډ شي. پوه شوئ؟ بل که چېرته زه تغییرات راولم، مثلا د علي لپاره آی ډي نمبر یې څو ده؟ یو ده. د څو پروګرامه ویلي دي؟ 3 پروګرامه ویلي چې دلته به ګوره ټولو سره یو یو لیکلی وي، یو یو یو. نو که کله زه دغه نمبر بدلوم، مثلا زه راځم د علي آی ډي نمبر څو کوم، اوس ګوره قبلوي نه قبلوي. ولې نه قبلوي؟ په دې خاطر چې که زه دا دلته چینج کړم او بل ټیبل کې خو هلته یو یو ده که نه، نو هغه پروګرامونه به یې څه کېږي؟ یعنې هماغه حالت کې پاتې کېږي که څنګه؟ په دې خاطر چې دا ته نه شي چینجولی. څه رقم یې چینجولی شي؟ چې دا هم باید چینج شي، هغه هم باید چینج شي، چې د علي نمبر دلته وکړه د پروګرامو هم ټول وشي. نو بیا د دې لپاره به بیا راشي ریلیشنشپ ته، په دې لاین به ډبل کلیک وکړئ په لاین باندې او کسکیډ اپډیټ ریلیټډ فیلډز دا به ورسره ټیک مارک کړئ. کسکیډ شاتني ته وایي، اپډیټ نوي کولو ته وایي، ریلیټډ فیلډز کوم یو ورسره تړلی.
نو اوس ګوره که چېرته زه راشم دلته د علي نمبر 7 کمه اوس ګوره څه مشکل شته چینج شو نو دلته باید څه چل کړی وي دلته موږ ګوره ټول وشوي د درو پروګرامونو څه شي شو که زه بیا هلته چینج کړم مثلا دلته راشم د 7 په ځای د علي بېرته یو کړم اوس ګوره بېرته دلته د یو شي نو چې بیا هغه ټیبل کې ریکارډ چینج کړې ریکارډ خپله چینجېږي ورسره بلکې زه ډیلیټوم مثلا زه راځم د علي ریکارډ ټول ډیلیټوم د رایټ کلیک ډیلیټ ګوره نه ډیلیټېږي ولې نه ډیلیټېږي په دې خاطر چې د علي لپاره زه په دې بل ټیبل کې ریکارډ لرم چې علي څو پروګرام ویلي دلته نو که چېرې زه دلته دا ډیلیټ کړم خو هغه هلته پاتې شو که نه نو چې مونږ ریلیشن جوړ کړی وي او انفورس ریفرنشل انټیګریټي مو کلیک کړی وي نو په هغه صورت کې خو ما ویل چې په دې ټیبل کې هغه ریکارډ باید وي چې په بل کې موجود وي که نه وي بیا نشي راتلی نو که چېرې دا کلیک وکړو کاسکیډ ډیلیټ ریلیټډ ریکارډ کاسکیډ وینې شاتني ته وایي ډیلیټ ریلیټډ ریکارډ اوس که دا چېرې زه کلیک کوم نو اوس که زه په مین کې کوم ریکارډ ډیلیټوم اوس مثلا که زه علي ډیلیټ کړم زه نه ډیلیټ وهم ګوره ډیلیټ شو دلته ورته وایي چې ډیلیټ شو اوس که زه بل ټیبل ته لاړ شم ګوره دی هلته به یم ریکارډ ټول ډیلیټ شوي ډیلیټ شوي که دغه چې ته ریلیشنشپ وایي ریلیشنشپ څه ته وایي چې باید انفورس ریفرنشل انټیګریټي ټیک مارک وي او دا دوی هم د ضرورت په حساب ټیک مارک که چېرته ضرورت که چېرته دا شی کلیک نه وي دې شي ته بیا ریلیشنشپ نه ویل کېږي دې ته صرف لینک ویل کېږي چې دوه ټیبله سره لینک وي په دې کې ما درته ویلې چې که چېرته دوه ټیبله لینک وي که نه نو که چېرته زه دغه کې اوس یو ریکارډ لیکم اوس مثلا زه 7 کس هلته نه لرم خو زه دلته لیکای شم پروګرام یې 7 کس وایم چې کورل ډرا وایي نو 7 کس زه په دې بل ټیبل کې هېڅ لرم نه خو بیا مو لیکل شي خو چې کله زه دلته بیا ولیکم 7 کس بیا به ورسره هغه ښکاري اوس مثلا زه لیکم خالد اوس به ګوره هغه پروګرام خپله ورسره ښکاري دې شي ته چې دا لینک ویل کېږي دا صرف او صرف لینک ده او چې هغه کلیک وي هغه ته بیا ریلیشنشپ ویل کېږي پوه شوئ بېرته به یې ټیک مارک که چېرته زه دا کلیک کړم دا مر سره کلیک کړم دې ته ریلیشنشپ وایي اوس راځو اقسام د ریلیشنشپ ته چې ریکارډس په کوم یو کې زیات دي هلته نشته که نه دا به ډیلیټ کړو بېرته راځو اقسام د ریلیشنشپ مو پرون ویل چې مونږ 1 to 1 لرو 1 to many لرو او many to many لرو اوس ګوره دلته ریلیشنشپ ټایپ لیکلی څه شی لیکلی ده 1 to many دغه ریلیشن چې اوس مونږ جوړ کړی دی دې ته 1 to many وایي اوس ګوره دلته به 1 نشان ورسره وي په دې ځای کې وینې یو لیکلی او دلته د څه شي علامه ده لایک 1 to many یو کس کولی شي چې هر څو پروګرام ووایي اوس مثلا مونږ هلته نومونه لیکو علي څو پروګرام ویلی شي هر څو ورته لیکلی شو که نه د یو نفر لپاره هر څو ریکارډ لیکای شي دې ته 1 to many ریلیشن وایي یو کس لپاره هر څو ریکارډ لیکای شي پوه شوې نو په دې صورت کې موږ دې ته پرایمري کی ورکړی وه دې ته مو پرایمري کی نه وه ورکړی نو په دې ته چې د پرایمري کی ورکړی دا 1 شو چې د هر ریکارډ لپاره یو لیکلی شي او دا مینی شو چې هر څو پروګرام لیکای شي که چېرته زه 1 to 1 ولرم یعنې داسې حالت چې یو کس یو پروګرام وویلی شي مثلا علي ده صرف اور صرف څو پروګرام ویلی شي یو پروګرام ویلی شي احمد صرف اور صرف څو پروګرام ویلی شي یو پروګرام ویلی شي نو بیا په هغه صورت کې به ته دې ټیبل ته هم پرایمري کی ورکوې خو اوس فعلا یې نه شم ورکوی ځکه چې که زه دې ته پرایمري کی ورکړم دلته ګوره زه 2 څو وارې لرم 2 ډوپلیکیټ ریکارډ لرم او پرایمري کی چې د ډوپلیکیټ نه قبلوي که نه نو که زه دا ترې ډیلیټ کړم مثلا دا ریکارډ به ترې ډیلیټ کړم یا به دا ټول په یو وارې ډیلیټ کړم بیا به له سره بیا ور واچوم ریکارډز به ټول ډیلیټ کړو یو ډیلیټ کېږي ټول اوس ګوره دا ریکارډ به ډیلیټ کړم اوس به پرایمري کی ورکړم ډیزاین ته به یې راشم دلته به پرایمري کی ورکړم اوس ما دواړه ټیبلونه پرایمري کی لري که نه اوس چې زه دلته راشم ریلیشنشپ کلیک کړم دا ریلیشن به بېرته ډیلیټ کړو ریلیشن چې ډیلیټ یې صرف کلیک یې کړه ډیلیټ یې کړه بېرته به له سره جوړ کړو ګوره دلته هم پرایمري کی شوه دلته هم پرایمري کی شوه اوس زه دا راخلم په دې باندې کلیک وشي کوم انفورس ریفرنشل انټیګریټي کلیک کوم ریلیشن ټایپ اوس څه شی شي 1 to 1 شو اوس چې کله 1 to 1 شو اوس یو کس څو پروګرام ویلی شي یو پروګرام یو کس ویلی شي اوس که زه دلته لیکم مثلا مین کې راځم وایم چې ولی څو پروګرام ویلي ګوره دلته یو پروګرام ورته لیکای شم چې مثلا زه وایم کورل ډرا که دویم پروګرام لیکم چې اډوبې ویلی اخلي نه اخلي په دې خاطر چې هغه هم پرایمري کی لري دا هم پرایمري کی لري نو یو کس یو چې دې ته 1 to 1 ریلیشنشپ وایي او که چېرې یو ټیبل د پرایمري کی ولري بل ټیبل د پرایمري کی ونه لري نو بیا 1 to many شو یو کس هر څو پروګرام لیکای شي ورته بلې many to many ریلیشن ده many to many ریلیشن بیا په هغه صورت کې موږ استعمالوای شو چې له 2 نه زیات ټیبلونه ولرو 4-5 ټیبلونه ولرو کله چې موږ یو غټ ډیټابیس جوړوو په هغه کې موږ ډېر زیات ټیبلونه استعمالوو مثلا که ته اوس د یو کورس ټیبل جوړوې که نه د شاګردانو ګوره جدا شو د پروګرامونو جدا شو
د استادانو جدا کېږي، د کورسز په حساب که څو کورسه ولري د کورسز جدا کېږي. یعنې ته په د یوه کورس د ډیټابیس لپاره ته کېدای شي 8 ټیبلان تر 10 ټیبلونه جوړ کړي. نو بیا په هغه صورت کې چې موږ ټیبلونه زیات ولرو بیا موږ مین ټو مین استعمالولی شو، خو فعلا په 2 ټیبلو کې بیا نو دې ته د ریلیشنشپ ټایپ وایي، 1 to 1 and 1 to many. که بیرته ختموي دا به بیرته ډیلیټ کو، بیرته به پرایمري کې له دې نه ایسته کو، سب ډیزاین ته به راشو، پرایمري کې به ترې ایسته کو. اوس چې کله ریلیشنشپ ته راشي نو د پرایمري کې شته دی هغه نشته که نه، بیرته دا کلیک کو، اوس به څه شي 1 to many شو. اوس بیرته کولی شو چې یو کس هر څه پروګرام وایي، دغه شي ته ریلیشنشپ وایي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟